د ماتون خټک کلی کې د کلیوالي لارې پر سر لانجه چې کلونه یې دوام کړی و د ولایتي ادارو په هڅو د یوه پرېکړه لیک چې 24 ماده پکې ځای پر ځای شوي وې له مخې یې حل کړی شوه. دغه کلیوالي لار چې پر مسیر نږدې 40 کورنۍ پرتې دي د ستونزې پر مهال ټولې میاشتې کورنۍ د موټرو له تګ راتګ محرومې وې. سیمه والو له ژمن سره په خبرو کې ویل چې د غم او ښادیو پر مهال به یې پر ځان ډېرې ستونزې تېرولې. په دې لار کې یمنګ مړی ژوندای خطه زخمیان دا ټول په ډیر تکلیف وو. نه یوازې چې یو کس یا دوه کسو په دې کلی کې تقریبا 90 کور دي د ټولو دا تکلیف وو. ځکه چې خدای پیدا کړی په خو بعد پیدلم زمونږ د لارې دا مشکل موجود وو. که موږ هدی دی ډېر په ستونزو تر سره کړی دي، که مریضان وو که زخمیان وو، ډېر کلیوالي ستونزې راولاړې شوې وې. د عمده علت د دې لارې بندیدل وو. نو موږ ټول کلیوال او ځوانان نن ورځ چې دا لار خلاصېږي موږ دا فکر کوو لکه موږ چې نوی ژوند فکر پیل کړی وي. باور وکړئ چې زه د خوشحالۍ نه بالکل په جمو کې نه ځایږم. د ولایت مقام چارواکي بیا وایي چې خوست کې د شخصي شخړو ګراف په ټیټېدو دی او دوی هڅه کوي چې د کورنیو ترمنځ رامنځته شوي شخړې حل کړي. که اوس د خوست د ولایت په نمایندګۍ باندې زه ووایم الحمدلله اوس دا ګراف ورځ تر بلې راکښته کېدونکی ده او موږ کوشش کوو چې د قومي غونډو په اساس باندې دغه مشکلات نور هم حل کړو او انشاءالله ورځ تر بلې دا ګراف کښته کېدونکی نشان مشکل نشته. د ځمکو پر سر یاده ستونزه نوې نه ده. خوست کې ډېری وخت د قومونو او کورنیو ترمنځ د غرونو لارو او ځمکو پر سر ستونزې پېښېږي چې فزیکي شخړې له امله پکې مرګ ژوبله هم رامنځته کېږي.